الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. دویم رکن او دویم بنیاد د ایمان په ارکانو کې هغه دا دی چې ستا به ایمان وي په ملائکو باندې. ملائک د الله استازي دي، د الله مخلوق دی، موږ او تاسو ورته فرشته وایو او دا غیبی عالم غیبی مخلوق دی. مونږ نه وینو او که الله رب العالمین اراده وکړي چاته الله ښکاره کوي، لکه نبی صلی الله علیه وسلم جبرائیل امین لیدلی او دغه مخلوق چې دی دا د نور نه پیدا دی. مسلم شریف کې حدیث دی خلقت الملائکة من نور، د رڼا نه پیدا دی. انسانان دا د خاورې نه پیدا دي. كلكم من آدم و آدم من تراب. او دا پیریان چې دي دا د وور نه پیدا دي، خو ملائک دا د نور د رڼا نه پیدا دي. دا ملائک چې دي د دوی صفت دا دی چې دوی ګناه نه کوي، د الله نافرمانی نه کوي. لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ټول وخت دی د الله بندگی کوي، د الله عبادت کوي. صحیح حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ما من موضع 4 اصابع الا وفيه ملك قائم لله او راكع او ساجد. په اسمان کې د څلورو ګوتو ځای مونږ او تاسو ته یو سبق وایو، دومره ځای نشته مگر پاغي کې ملائک بیا ولاړی د الله بندگی به کوي، یا به رکوع باندې وي یا په سجده باندې وي. دا بشمار مخلوق دی، ډیر زیات الله پیدا کړی دی او د الله ته د دې د عادت پته ده. وما يعلم جنود ربك الا هو. او ملائک چې دی الله تعالی په کارونو باندې مقرر کړی دي. د یو څو نمونه الله تعالی په قرآن کې ذکر کړي، لکه جبرائیل الله تعالی په وحی مکلف کړو چې د الله د طرفه کوم وحی راوړي پیغمبرانو ته، نو جبرائیل امین راوړي. اسرافیل علیه السلام په شپېلې باندې الله مقرر کړی چې د قیامت شپېلې باغه وحی. میکائیل الله رب العالمین مقرر کړی دی په دې باران او په دې نباتاتو باندې. ملک الموت الله مقرر کړی دی چې روح به څنګه او کله د انسانانو نه اخلي. رعد الله مقرر کړی دی په وریځو باندې. د ډیرو ملائکو ته الله کارونه سپارلي. بعض ملائک الله تعالی د انسان د حفاظت د پاره مقرر کړي، لکه الله قرآن کې فرمایي له معقبات من بین یدیه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. د انسانانو د حفاظت د پاره الله ملائک مقرر کړي. بعض ملائک الله تعالی د انسانانو د اعمالو د لیکلو د پاره مقرر کړي. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ته چې سوي سکه دا ټول الله رب العالمین د دې په لیکلو محفوظولو باندې ملائک مقرر کړی دي، خی طرف ته او چپ طرف ته، د دواړو باندې الله رب العالمین ملائک مقرر کړی. ملائکه الله دا قدرت امر کړی چې شکل بدلول شي، انسان په شکل راتلی شي، لکه جبرائیل امین براتو د دحیه الکلبی صحابی په شکل باندې نبی صلی الله علیه وسلم خواله، کله به د مسافر په شکل باندې راغی. خو خلاصه دا ده چې ملائک مونږ لیدلی نه دي. ملائک داشتا د الله مخلوق دی، الله رب العالمین ورته ډیر کارونه حواله کړي دي. الله محتاج نه دی، خو د الله نظام د الله تدبیر دغه شانتی دی او د الله نیکان مخلوق دی او په نیکو مجالسو کې خوشاله وي، بدو مجالسو لنزي او غیبی مخلوق دی. نو ایمان هم دی ته وای چې ستا عقل پکې کار نه کوي او ته ما منلې ده. ولې مې منلې؟ ځکه الله راته قرآن کې ویلي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم راته حدیثو کې ویلي. الله رب العالمین دی زمونږ او ستاسو
ایمان په ملائکو باندې مضبوط کی. آمین یا رب العالمین.